راځئ دوستانو چې نن در باندې یو ښایسته ښکلې شان کیسه چې کارټون هم دی هغه در باندې وګورم. راځئ ما سره تر اخره پورې وګورئ او خوندونه ترېنه واخلئ. د یو وخت خبره ده، په یو کلي کې دوه ګاونډیانې اوسېدلې چې د یوې نوم زینب و او د بلې نوم حلیمه و. زینب سخت مزاجه او د حسد او د بغض نه ډکه وه. هر وخت به د نورو نه د مخکې کولو کوشش کولو. دویم طرف ته حلیمه ډیره زیاته نرم زړه والا وه. هر چا سره به یې دوا سلام کولو، د هر چا مدد به یې کولو او د زړه نه به هر ټایم خوشحاله وه، خفه به نه وه. چاته به یې بغض او حسد نه ساتلو. یوه ورځ حلیمې ته احساس وشو چې د هغې په فصل کې ځناور ګرځېدلی دي او فصل یې ولا خراب کړی دی. بیا حلیمې د ځان سره وویل، یا الله، دا څوک دی چې هره ورځ راځي او زموږ د محنت نقصان کوي؟ موږ خو ډیر زحمت کړي. بیا حلیمې د ځان سره وویل چې اصل کې خبره څه ده؟ د شپې ټول خلک ویده شوي وو او حلیمه ویښه وه او د خپل فصل خیال یې ساتلو. حلیمه ډیره زیاته ستړې شوې وه خو د هغې باوجود هغې خپل همت نه بیللو. په سبا له چې د سحر نور راووتو واله و نو حلیمه چې وکتل یوه غوا ده او د هغې د فصل نه راووته. دا عام غوا نه وه، دې غوا د سرو په شانتې چمک کو او په سترګو کې عجیبه شانتې چمک و. او بیا غوا ډیر په مینه باندې حلیمه ته وویل، حلیمه زما سره رازه، زه به تاته ستا د محنت اصلي انعام وښیم. حلیمه حیرانه شوه او ورته یې وویل، رښتیا دا ټول شیان زما لپاره دي؟ ما خو هیڅ سوچ هم نه و کړی، خو دا څنګه ممکنه ده؟ رازه وګوره، دا ستا د ایمانداري او محنت میوه ده. بیا حلیمه د غوا سره روانه شوه او یو وړوکي شاندې ځنګل ته ورسېدل چې په کوم ځای کې د سرو زرو او د سپینو زرو مټکې په نظر راغلې. حلیمه چې کله دا مټکې ولیدلې نو د خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغلې. حلیمه او لور یې ډېر زیات خوشحاله شو. بیا لور یې د خپلې مور ته وویل، اما دا ټول رښتیا زموږ د محنت صله ده. بیا حلیمه خپلې لور ته وویل، څوک صبر کوي او په ایمانداری سره کار کوي، الله پاک یې محنت ضایع نه پرېږدي. صبر او ایمانداری همیشه ښې نتیجه ورکوي. د سرو هغه مټکې خپل کور ته راوړل. زینب د حلیمه ګاونډی چې هغې به همیشه حلیمې ته په زړه کې حسد او بغض ساتو. دومره زیات مال؟ ما خو دا هیڅ سوچ هم نه کاوه. ډیر کوشش وکړو، غوا یې د ځان سره ځنګل ته راښکله. ښایي هغه غوا ما هم له ځان سره یوسي چې زه ورسره ولاړ شم. او بیا غوا ورته وویل، ستا په زړه کې حسد دی. او بیا غیبه شوه. د جلبازۍ او د لالچ په وجه باندې هغه ناکامه شوه. په هغه دوران کې حلیمه او د هغې لور ډیر زیات خوشحاله وو او خپله زندګي یې ډیره په خوشحالۍ باندې تیروله. د کلي خلک هم ډیر زیات خوشحاله وو. غوا به وله هره ورځ د سرو زرو نوې مټکې راوړلې چې د هغې په وجه ښه خوشحاله او مزیداره زندګي تیروله. حلیمه ته د محبت، د ایماندارۍ او د صبر کولو میوه میلو شوه. چې کومه یې ګاونډۍ وه چې په زړه کې به حسد بغض ساتلو او جلبازي به یې کوله، هغې خپل نقصان وخوړو او هغې ته هیڅ هم میلو نه شو. ویډیو در سره لایک او سبسکرایب لازمي کې او په کمنټ کې خپله رایې ولیکئ